خپل وطنه ګل وطنه د هغه کتاب نوم دی چې د متلونو 80 کیسې پکې لوستلای شي. دغه کتاب چې عبدالنافع همت مؤلف دی په کندهار کې علامه رشاد خپرندوی ټولنې په 144 مخونو کې چاپ کړی دی. له عبدالنافع همت سره د دې کتاب د متلونو د کیسو د ژانر او په دې برخه کې په پښتو کې د شبي کار په باره کې د مفصل مرکې د اوریدو بلنه درکو. ځینې پیښې داسې چې دغه څخه خلکو لنډیز جوړ کړي، یعنی دا ټولې کیسې د داستان منطق یې راخستی په یوه لنډه جمله کې ځای کړي چې دې ته موږ متل ویلی سو. نو کله چې خلک دغه متلونه په مجلسو کې د خپلو منطقو د پوخوالي دپاره وایي، نو بیا هغه وخت ښه ویلی سي چې کله یې کیسه ورته معلوموي. متل او په متل پورې تړلې کیسه دا د شفاهي ادبیاتو یوه برخه ده چې په ولسي ادب پورې اړه لري. ګټه خو به یو دی چې هغه د متل په مفهوم به سړی سم پوه سي کې کیسه هم زده د متل چې دا متل تر څه پورې سوی دی، په کومې کیسې پورې سوی دی. بل په خپله دا قصه هم خوندوره وي که څنګه ده؟ فکر کوم چې متل خپل ځای لري، خو اصلا دا کیسه خوندوره ده. یعنی دا معنا چې مخکې کیسه زیږېدلې ده، بیا وروسته متل زیږېدلی دی. دا د کیسې قوت چې متل تر موږ پورې راورسوي، که چیرې شاته کیسه نه وای نو متل به تر موږ پورې نه وای رارسېدلی. په مجموع کې ویلی سو چې زموږ نالیکلي تاریخونه په کیسو کې خوندي دي، خو سړی تاریخ ورته نسي ویلی ځکه چې ټاکلی مکان و زمان یې نه دی معلوم. خو بیا هم په څېړنو کې زموږ سره مرسته کوي، یعنی زموږ پخوانۍ پیښې د ولس په ژبه خوندي سوي او بې له دې چې په څېړنو کې مرسته کوي په خپله قصه خوند لري، شایست لري. دا شایست خپله یو ارزښت دی. ښاغلی همت، د دې لپاره چې دغه د متلونو د کیسو ژانر او اوریدونکي لا ښه وپېژني او د دې لپاره چې ستاسې له کار سره هم بلد سي، کیدای سي تر نور بحث له مخه د متلونو یوه کیسه ولولئ له دې خپل کتابه. په دواړو سترګو دا یوه کیسه ده چې وایي له مرګه تښتېدم پر ادمخور ولګېدم. شاید دې متل کیسه ده. نو بلې وه دا وایي چې د یوې ښځې میړه مړ سو او یو کوچنی یتیم زوی ورپاته سو. څرنګه چې دا ډېره بېوزله وه نو خپل یتیم زوی به په ډېرو خواریو او تکلیفونو رالوی کړ. پر کونډې خپل زوی دومره ګران و چې زړه یې ورسره ډوبېده. څرنګه چې د میړه د مرګ له امله په ژوند کې ډېرې ستړیا او تودې لیدلې وې، اوس ډېره بېره ده چې داسې نوي زوی یې مړ سي او دا بېچاره بیا یوازې پاته سي. کله چې به یې زوی له کوره ووت نو دې به تر هغه مهاله پورې د کور دروازې ته سترګې نیولې وې چې زوی به یې بېرته راته. هر وخت چې به په کلي کې څوک مړ سو نو دې ته به خپل زوی ور په یاد سو چې له دې سره به یې په زړه بیره ننوته. ویل که داسې ورځ راغله چې زما زوی مړ سي نو زه به لیونی سم. هغه چې له ځان سره یې داسې فیصله وکړه چې باید یو داسې ځای ته کډه سي چې هلته مرګ نه وي. نور نه پوهېده چې چیرې به مرګ وي او چیرې به نه وي. داسې فکر یې وکړ چې که هر ځای اجره نه وه نو هلته به مرګ نه وي. وروسته یې دا خبره له زوی سره هم شریک کړه. زوی یې که څه هم پوهېده چې له مرګه تېښته نسته، خو د مور خبرې په مځکه نه سوای اچولی او په کډه کولو ورراضي سو. هغه و چې مور او زوی دواړه یوې نامعلومې خواته سفر پیل کړ. هر کلي ته چې به ورسېدل نو پر کلي شاوخوا به راوګرځېدل. کله چې به یې هدیره ولیده نو بېرته به یې خپل سفر ته دوام ورکړ. په میاشتو میاشتو یې سفر وکړ، تر ډېر غرونو او ځنګلونو واوښتل. په سفر کې یې ډېرې سړې او تودې ولیدې. یوه ورځ پر یوه داسې کلي پېښ شول چې هدیره یې نه درلوده. کونډې او زوی یې بیره دي چې د هدیرې په باب له کلیوالو څخه پوښتنه وکړي، په کلي کې یې کډه واړول. یو څه وخت وروسته د کونډې زوی ناروغه سو. په دې وخت کې د ګاونډي یوه ښځه په کوم شي پسې د کونډې کور ته راغله. کله چې د کونډې زوی ولید چې په ځای کې پروت دی نو پوښتنه یې وکړه چې زوی دې ولې پروت دی؟ کونډې ورته وویل چې ناروغه دی. د ګاونډۍ ښځې چې دا خبره واورېده نو سم د لاسه له کوره ووته. کونډه پوه نه سوه چې دا ښځه ولې سم د لاسه له کوره ووته. یوه شېبه وروسته د کور دروازه وټکېده. کونډه چې ورغله نو ګوري چې څو نفره چړې په لاس ولاړ دي. کونډې ورته وویل چې څه خبره ده؟ خلکو ورته وویل چې موږ خبر سوي یو چې ستا زوی ناجوړه دی. موږ ویل چې ژر یې حلال کړو، داسې نه وي چې ډنګر سي. کونډه د زوی په ناروغۍ ناګاره سوه او هغه ته یې وویل چې زما زوی نه دی ناجوړه، که باور نه کوئ نو زه به یې راوغواړم، تاسې په خپلو سترګو ووینئ. خلکو ویل سمه ده، ورسره خبر یې کړه. کونډه په وارخطایي راغله او زوی ته یې وویل چې اوس به څه کوو؟ دا خو د سړخورو کلی دی. څو نفر ادمخواره راغلي دي چې تا حلال کړي. د کونډې زوی چې دا کیسه واورېده نو مور ته یې وویل چې ته غم مه کوه، زما یې چاره زده ده.
ځوان سم د لاسه راغی او په خندا یې سړي خورو ته وویل چې زه روغ رمټ یم، هسې ټوکې مې در سره کولې، که باور نه کوئ نو په تاسو کې چارې په غېږ راځي، زه غېږه ورسره باسم. ادم خورو چې دا خبره واورېده نو بیرته خپلو کورو ته ولاړل. په دې وخت کې کونډې له ځان سره په خواشینۍ وویل له مرګه تښتېدم، پر ادم خور ولګېدم. ښاغلی همت، ما هم په ژوند کې له خلکو نه د متلونو کیسې اورېدلې دي، ډېرې مې اورېدلې دي. یو 2-3 منفي تمایلات مې پکې لیدلې دي په دغو قصو کې، یا ډېر خشونت یې پکې هغه قصه کې، لکه په دې کې قتل و انسان او خوراک ده، یا پکې غلا ډېرې او یا پکې پوچی خبرې. دغه 3 تمایل ما پکې لیدلې دي، زړه یې راتنګ کړی دی. څنګه تاسو چې د متلونو کیسې ټولولې په اجتماعي لحاظ کوم تمایل په قصو کې ډېر ولیدو؟ اوس په دغه کې تشدد ډېر دی. ما ټولې تقریبا 800 کیسې راټولې کړلې او د دې 800 کیسو څخه مې 80 بیا غوره کړې. نورې پاته په سوونو کیسې مې ذکر راغونډې نه کړې چې یو خو به نورې کتابو کې راغلې وي یا یې منفي پیغامونه درلوده. په مجموع کې خلکو چې انتباه هغه پیغام ځنې اخیستی هغه ښه پیغام نه و. لکه تاسو چې وویل خلک یې د تاوتریخوالي خواته کشوله، یا د ځینو سیمو سپکاوی په هغه کې سوي، یا د ځینو قبیلو سپکاوی په هغه کې سوي، یا یې ژبه سمه ژبه نه وه، یعنې د ویلو ژبه نه وه، بې ادبه ژبه په هغه کې کارول سوې وه. نو که هغه ژبه مې سمولې دا معنی چې په فلکلور کې به دې ګوتې والی، بیا به یو مصنوعي کیسه به مو راخیستلی. نو که مې راخیستلی هغه به د ویلو نه وی. نو ما دا کیسې د څو اړخې مې ورته وکړه، دا مې راغونډې کړې. یو هغه کیسې چې کرکټرونه یې حیوانان وه، چې دا به ما د ماشومانو لپاره به جالب وي. په هغه کې تخیل و، مثلا په هغه کې ګیدړه خبرې کوي، په هغه کې زمری خبرې کوي، په هغه کې دیوال خبرې کوي، په هغه کې ونه خبرې کوي، په هغه کې نور غیر ساکش موجودات خبرې کوي. او د دوه کیسو پیغامونه د انسانانو لپاره و، قسم کرکټرونه یې حیوانان وه. دا مې د لوړ تخیل په خاطر باندې د دې لپاره چې ماشومان یې خوښ کړي، مې دا کیسې مې په دې کې خوښ کړې ده. بله ډله هغه کیسې وي چې هغه په هغه کې زموږ د ټولنې هغه ناخوالې وي چې هغه په ښځو پورې اړه لري، یعنې پر ښځو باندې ظلم تاوتریخوالی، دا بله کټګوري کیسې وي. بل هغه کیسې دي چې هغه زموږ د تاریخي روایاتو سره اړخ لګوي. د مثال په ډول په دې کې د احمدشاه بابا د مور د زرغونیانه هغه وصیت دی چې کله احمدشاه بابا غوښتل د کندهار په ښار باندې دیوال راوګرځي، بیا دې ورته ویلي چې زویه وطن په میړو ساتل کېږي نه په دیوالو. یا مثلا په کندهار کې یو ډېر عادل قاضي تېر شوی و چې قاضي غلام به یې باله، د ژوند سره یوه کیسه تړلې ده چې دا واقعي کیسه د لاس په لاس تر موږ پورې را رسېدلې ده. نو بیا مې د 800 کیسو څخه 80 کیسې خوښې کړلې. دا 80 کیسې چې اوس کتاب زموږ مخ ته پروت دی، دا هغه کیسې دي چې ما یو خو د خوند په خاطر مې خوښې کړي دي، بل هغه کیسې دي چې د پیغام په خاطر مې خوښې کړي دي، او بل هغه کیسې دي چې په هغو کې ځینې داسې ټکي لغاتونه خوندي دي، یا د ځینو سیمو نومونه خوندي دي، یا مثلا زموږ د ځینو پیښو نومونه خوندي دي. مثلا یو متل لرو چې توپ بې طریقې نه راګرځي، چې دا زموږ د قبیلې یو یادونه پکې شوې ده، او د انګریزانو د وخت یو تاریخي حماسه ده، یو پیښه په دې کې راغلې ده. که د ارواښاد استاد نوري ملي هنداره لولې نو داسې فکر وکړئ چې یو چا خبرې کړې دي، یو نقلچي خبرې کړې دي او د ټایپ کړې دي او بیا هوبهو راخیستې دي او لیکلې دي. هغه د ولسي ژبې ځانګړنې پکې خورا زیاتې دي. خو دغه حکایت چې تاسو راته ولوست دا بیا تر ډېره حده د نافع همت نثر ته ورته نه و. ته د ولس ژبې ته پکې توجه ډېره کړې ده او که دې کمه کړې ده؟ ما د ولس ژبې ته ډېره توجه کړې ده، یعنی هڅه مې کړې ده چې هغه ټکي لغاتونه، هغه ترکیبونه چې ولس یې کاروي چې کټ مټ یې وکاروم. یعنی د راوي انداز، لکه موږ چې کله په مجلس کې د سپین سرو او د سپین ږیرو څخه کیسه اورو، د راوي انداز مې ساتلی دي. خو د عوامو په کلام کې، د عوامو په ژبه کې سادهوالی یې، خو هغه صراحت چې ورته وایو هغه پکښې نه وي، په دې معنا چې ډېر تکرار یې په هغه کې بې ضرورته تکرار. یعنی یوه کیسه که یو ولسي سړی تا ته کوي، هغه کیسه که چیرې ته په دقت باندې ولیکې ممکن هغه به یوه صفحه راسي، خو یو ولسي سړی به تا ته 3 مخه بسي. نو ما دونه لاس پکښې ولی دی چې د تکرار مخه ونیسم، یا هغه لغاتونه چې هغه رکیک دي، هغه بې خونده دي، یعنی په مجلس کې بې ادبه بلل کېږي، هغه لغاتونه ځینې وباسم ځینې لرې کړم.
نو نور می د شعوري می هڅه کړې ده چې لکه ملي انداره غوندي د ولس په ژبه باندې خو یوازې د ګرامر په برخه کې مامورسته کړل چې ګرامر باید جوړي. شغله همت د فولکلور په څه کې بلکې شي چې بهتره ده او بلکې هغه اکیډمیک طرز ده چې منبع وشه نقل دی واوریدو فرضاً د دې لچا واوریدو هغه لوسته او کنال لوسته او څو وخت دی واوریدو چیرې دی واوریدو دغه شیان هم دی ورسره را اخلي. خو په پښتو کې چې د متلونو د کیسو کوم کتابونه چاپ شوي دي چې ما یادېږي ما دا شی پکې نه دی لیدلی څنګه دغه شی هم سره په کار وکنه ما دا کار کړی دی یعنی ما چې دا کار را شروع کړی دی هدف مې دا و چې د فولکلور راټولول نړیوال معیارونه اکاډمیک معیارونه په دې کتاب کې د حواله ست دي او په دې کتاب کې مطلق حواله ست یعنی دا کتاب د متلونو د نور کیسو سره تفاوت دا چې خو په دې کې تکرار کیسې نشته نو یو تفاوت دا دی چې دا هغه کیسې چې اکثره متلونه یې نه ثبت شوي په څو کتاب کې نه راغلي متلونه نه ودی او دا کیسې نه ودی بل ځانګړنه دا ده چې د هر چا څخه چې می د متل کیسه اوریدلې ده مکان او زمان می دواړه په نظر کې نیولې دي راوی دي هم په نظر کې نیولې ده یعنی لیکلي می چې دا کیسه می د احمد څخه د کندهار په ارغنداب په پلانې کلی کې په مجلس کې په دغه تاریخ په دغه بجو باندې اوریدلې ده بیا می د اعلان معرفي کړی دی چې څوک دی د مامور دی د بزګر دی د بسواده دی باسواده دی یو لن ژوندلیک کې په شي کې ورسره ستا بل راوی چې د اکثر ما په رسولې ده دغه وسایل مې ذکر کړی دي آیا د ایمیل د لارې سره لېږل په ټلیفون کې راته ویل ده لیکلي مې چې په ټلیفون کې راته ویل ده په مجلس کې مې اوریدلې ده دا مې لیکلي دي ورسره چې په مجلس کې یا په ایمیل کې را لېږل ده یا د فیسبوک کې مې راخصه ده خو تر اوسه مداس کې سبا دې کتاب کې نه راخص چې هغه په بل کتاب کې راغلي. شغله همت ما چې کله د متلونو کې اوریدلې دي یو بل چې تم پام سوي دي کله دی و متل و کیسې خو یو ځای یو رنګه کیسه اوري بل ځای بیا په یو څه تفاوت بل رنګ اوري البته د فولکلور پوهانو په نظر دغه هر باندې خپل اهمیت لري څنګه تاسو که هغه حکایت په یو څه بل باندې هم اوریدلې دی بیا مو هم نه دی ثبت کړی مې دي مثلا جنگ سور سمری توت سو دا متل درې کیسې لري یو کیسه یې علمګل سره خاصه خپل په کتاب کې یو ابو الخزلان را خاصه ده خو ما چې کوم سره خاصه ده دا د کونړ ورژن دی یعنی دا هغه کیسه ده چې په کونړ کې ویل کیږي او علمګل سره چې را خاصه و هغه ورژن چې د لوګر په ولایت کې ویل کېدل او هغه ابو الخزلان چې هغه کوم کیسه را خاصه و هغه په کوټو په کندهار کې ویل کېدل نو ما هڅه کړې چې هغه د نورو نسخو یادونه وکم د نورو ورژنونو یادونه وکم خو هغه کیسه ما را خاصه د چاغه تر اوسه په نورو کتابو کې نه وخوندې. شغله همت د متلونو د کیسو تر ټولو وروستی کتاب خدای ستاسو دی او تر تاسو لږ لمخه د سحر صاحب کتابو ډیر په خوانی چې البته ما یادېږي نو نور به همي شاغلی پتنګ د فولکلور یو کتاب ټول کړی و د داود خان مرحوم په جمهوریت کې چاپ شوی کتاب دی په هغه کې و برخه د متلونو کیسو ته هم بیلبه په دې کې خو نور کتابونه هم صدا د د ارواښاد زلان مرحوم په کوټه کې چاپ کړی و دغه د متلونو کیسې وي د آجی محمد ولی چې په هغه وخت کې ځان ته محمد ولی ویل او اوس ځان ته آجی محمد ولی وایي دغه کتابو په دې کې نور کتابونه هم کې یو څه اوریدونکو ته د ژانر په څه کې نور تالیفات او سوي کار معرفي کوي په دې باره کې خو ډیر کار شوی دی بول خیر زران په کتابي بڼه د اول ځل د پاره یعنی په کتابي بڼه هغه داسې کتاب چې واځي د متلونو کیسې د متلونو په باره کې معلومات هم دي دوا ټوکه دور باندې کار کړی دی او بیا د هغه ورسته په کوټه کې بیا اجول محمد ور باندې کار کړی دی بیا ورسته د موسی خان شنواری په نوم سره ډیر یو ډبل کتاب دی تقریبا 400 مخه ډیر کیسې دي په پېښور کې چاپ شوی دی دا غوسته علمګل سار کتاب دی خبره تر خبره یادېږي دا نوم دی دا په کابل کې چاپ شوی دی بیا یو دوی د میاشتې مخکې په پېښور کې یو بل کتاب هم چاپ شوی د متونو چې اوس زما څخه نوم یې دی تر هغه مخکې معلومات په دې ساحه کې کار شوی دی لکه تاسو چې د پتنګ یادونه وکړه دغه یو بل سپینژر لیکوال د علوم اکاډمي کې د زرمتی په نوم سره هغه په کابل مجله کې تقریبا د زار شابه دور کې کار ور باندې کړی وو خو
د متلونو د کیسو په هغه اکاډمیکو میتودونو باندې، یعنی د یو اکاډمیک میتود د مخې د کیسې نه وي راټولې شوي. هغه په دې معنا چې د راوي هغه ژوندلیک نه ورسره. کله چې موږ وایو چې د متلونو کیسې فولکلور دی او فولکلور د ولس مال دی او خپل ولس سرچینه ده د فولکلور، دا ولس یو ګونګه خبره ده. سړی باید پوه شي چې په ولس کې دا کیسه د چا څخه واورېده، د نر څخه که د ښځې څخه، د بېسواده څخه که د باسواده څخه، د لوی څخه که د کوچني څخه، د کلیوال څخه که د ښاري سړي څخه، د احمد څخه که د محمود څخه. نو په کوم ځای کې او په کوم وخت کې، په کوم ځای کې، په کوم وخت کې. ښاغلی همت، د دې متلونو کیسې چې ما لوستي دي، محققانو چې راټولې کړي دي، څېړونکو، تاسې ځینې ستونزې یادې کړې دي د ټولونو. یو دو نورو ستونزو ته هم زما پام سوي دي. البته پوهېږم نه چې دا ستونزه ده او که نه، د شک طرحه ده، یو خبره ده. ځینې وخت مې داسې یو احساس کړی دی چې دغه حکایت خو سته، خو له دې حکایت لیکوال خپله یو معنا اخیستې ده، بیا ویلي دي چې دا متل دی. یعنی متل نه دی، خو راټولونکي خپله په هغه کې هغه یو تر ټولو برجسته جمله چې ده، هغه جمله چې هغه د حکایت معنا ورسره تړلې ده، هغه جمله چې د حکایت پیغام دی پکې، هغه لکه متل داسې راخیستې ده. کله کله دا شک را پیدا شوی دی، کله کله بیا یو بل شک را پیدا شوی دی چې څېړونکي متل اورېدلی دی او بیا یې فکر کړی دی چې باید دغسې یوه کیسه ولري. نو څنګه دغسې دوه منفي او ناوړه شکونه تا ته هم کله پیدا شوي دي که نه؟ ما ته بیخي را پیدا شوي دي، ځکه خو ما احتیاط کړی دی چې یو متل او یوه کیسه لااقل د درو سیمو او د درو راویانو څخه واورم، بیا د دې ترمنځ مقایسه وکړم چې په رښتیا سره هغه څه چې زه فرضیه ګڼم او داسې فکر کوم چې دا به متل آیا دا متل دی که نه، او بیا دې ته ګورم چې آیا خلک د متل پر ځای کاروي که نه. کله چې په یو مجلس کې دا اورېدلې ده، بیا مې په بل مجلس کې یا خپله ما ویلی دي، دا متل مې ویلی دي، بیا مې د خلکو غبرګون عکس العمل کتلی دي چې آیا دوی هم راسره مني که نه چې دا متل دی. یا مې د یو سپین ږیري څخه پوښتنه کړې چې اکا دغه متل خلک داسې وایي، د دې متل شاته څه کیسه پرته ده؟ بیا هغه سپین ږیري چې سواد نه لري هغه یې وایي. ښاغلی همت، د حسن ختام لپاره به له خپل کتابه د متلونو د کیسو له کتابه یو بل حکایت هم ولولې، خو تر هغه له مخه یوه پوښتنه کوم، بیا به حکایت ولولې. تاسې ویل چې ما په سلګونو حکایتونه راټول کړي دي، د متلونو کیسې مې راټولې کړي دي. البته په مختلفو دلایلو مې چاڼ پکې کړی دی، ځینې پوچې وې، ځینو نور عیبونه درلودل، ځینو پیغام صحیح نه و. په هر حال دا خو به وي. خو آیا هغه څوک چې فولکلور ته خدمت کوي، یو ځوان به شاید په کلي کې علاقه لري چې په خپل کلي کې د متلونو کیسې راټولې کړي، هغه ته تاسو څه مشوره ورکوئ چې کومې شی پې ولګېږي هغه راټولې کړي، او که نه د علم تقاضا خو دا ده چې که ښه یي که بد یي، که پوچې یي که پوچې نه یي، ټولې دې راټولې کړي او خوندي دې کړي. ما ځکه دا پوچې کیسې نه کړې راټولې چې دا زه د کتاب په بڼه باندې چاپوم او دا بیرته ولس ته ورځي، او ولس که څه پوچ خبرې کوي، پوچ کیسې کوي، نو بیا په کتاب کې پوچ خبرې بیا نه خوښېږي. دا د ولس خو یو عادت دی، که د ولس چیرې په کتابو کې دا پوچ خبرې خوښېدلې، ما به هغه د خلکو د خولې دا پوچ خبرې بیرته راخیستې وای. ټولول خو پکار دي، ټولول یې پکار دي. همت صاحب، کېدای شي چې د حسن ختام لپاره اوس یو بل حکایت هم ولولئ په دواړو سترګو. دا یو متل دی چې د لنډۍ په فورم کې ویل شوی دی. هغه وایي چې و دیوانه بابا ته ولاړ شه، ها زورور دی سوال پر لار قبلوینه. وایي چې یو هلک پر یوه نجلۍ مین و، نجلۍ ته چې هر څومره مرکې ور واستولې، مور پلار یې نه ورکوله، خو سر ته یې ډېرې ننواتې او زارۍ وکړې، خو هېڅ ګټه یې ونه کړه. خو سر یې ویل خدای یو مالګې تروې دي که لور درکم. اخر هلک ناچاره سو، کوډ او تعویذونو ته یې مخ وکړه. اخر یو چا ورته ویل چې د دیوانه بابا زیارت ته ولاړ شه، هغه ډېر رسنده پیر دی، هېڅوک خالي لاس نه پرېږدي، ډېر مینان ورځي او سوالونه یې قبلیږي. هلک چې دا خبره واورېده نو د دیوانه بابا د زیارت خواته روان سو. لږ مزل چې یې وکړ نو په لاره کې یو بل ځوان ولید چې هغه هم د دیوانه بابا زیارت ته روان و. د پوښتنه یې وکړه چې د څه لپاره دیوانه بابا ته ځې؟ هغه ویل چې زه پر یوې نجلۍ مین یم، خو پلار یې نه راکوي. ده ورته ویل چې زه هم ستا په شان مشکل لرم، پر یوې نجلۍ مین یم، خو پلار ناځوانه یې نه راکوي. ما ویل دیوانه بابا ته به ورسم، کېدای شي چې هلته مې خدای د دیوانه بابا له برکته سوال قبول کړي. په لاره کې دواړو مینانو خپله کیسه تېره کړه او یو بل ته یې د خپلې مینې کور کلی هم ور وښود. د خدای کارونه یوه نجلۍ د یوه او بله نجلۍ د بل هلک خور وه. یو هلک بل ته وویل چې دیوانه بابا ته ولې ځو؟
دا فیصله خو زما ستا په لاس کې ده، ته ما ته خپله خور راکړه او زه به خپله خور تا ته درکړم. دا خبره دواړه ومنله او بیرته خپلو کورو ته راوګرځېدل. کله چې ځوانان کلي ته راغلل نو هر یو خپل مور او پلار قانع کړل. مرکې راغلې او دواړو نجونو ستن او تار یې یوړل. خلک حیران شول او له مینانو څخه یې وپوښتل چې ستاسې مور او پلار خو اول په دې کار نه ورازي، اوس یې څنګه دې کار ته غاړه کښېښول؟ هلکانو د دیوانه بابا د زیارت کیسه ورته وکړه. تر دې وروسته چې به څوک مین سو او د نجلۍ پلار او مور به ناراضي کېدل نو خلکو به مین ته ویل چې د دیوانه بابا زیارت ته ولاړ شه، هغه ډېر لوی پیر دی، هیڅ یو مین تش لاس نه هیله کوي، اندا چې په لاره کې هم مراد ور پوره کوي. وروسته دا باور او عقیده په لنډۍ واوښته. کله چې به یو مین ته خپله مینه یعنی معشوقه نه ورسېدله نو خلک به دا لنډۍ ورته ویل و دیوانه بابا ته ولاړ شه، ها زورور دی سوال پر لاره قبلوینه.